د ربیع الاول مبارک میاشت ده. په دې میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی هم دی. په دې میاشت کې او په بار ربیع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه هجرت هم کړی دی. په دې میاشت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکې مکرمې نه مدینه منوره ته هجرت هم کړی دی. لیکن زموږ عزتمندو نن امت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته د راتلو په خوشاله کې عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مناوي. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته پراتلو باندې خوشحالی دا حق او جائز دو محبوب عمل لے. لیکن زمونگا علماء کرام لکی چې چون کے پدی میاش کے پیغمبر علیہ السلام پا بار ربیع الاول پیدا شوے ہوم دے او پا بار ربیع الاول باندی وفات شوے ہوم دے. یہ خبر بانے لگزان پویول لی کہ مونگ دا پیغمبر علیہ السلام پا پیدائش بانے خوشحالی کو نو مونگ با دا پیغمبر علیہ السلام د ذخیر احادیث نه تپوس کو چې خوشحالی په کم انداز ملو شوی دا. د پیغمبر علیہ السلام دنیا ته دراتلو باندې خوشحالی صحابو منو کړی دا، تابعین منو کړی دا، تبع تابعین منو کړی دا. آیا په هغه خوشحالی کې جلوسو په جمعتون باندې بلفونو او چراغانو دنیا ته د پیغمبر علیہ السلام دراتلو په خوشحالی کې اجتماع صحابو کم دے کرے دا. دا پیغمبر علیہ السلام پا اولاد کی آیا دا ننجک امت دا پیغمبر علیہ السلام جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناوی. نو دا خبر دا سما مخم کرے وا چہ دا حضور علیہ السلام دنیا تا دراتلو تاریخ دیکھئے اختلاف شتا اتفاق دا قریب قول دارے چھے پیغمبر علیہ السلام پا 9 ربیع الاول باری پیدایش شوئے دی. پا 9 ربیع الاول نبی علیہ السلام دنیا تراغلے دی. پیدایش کی اختلاف شتا، 12 شتا، 9 شتا، 8 شتا. دنیا تا نبی علیہ السلام دراتلو تاریخ ولادت کی اختلاف شتا، لیکن تاریخ وفات کی اختلاف دا چند نشتا کہ تاریخ وفات دا پیغمبر علیہ السلام دا بالاتفاق دا مفسرین و محدثین دا بار ربیع الاول دے. نکنن امت پا بار ربیع الاول بانے چراغان کئی خوشحالے مناوئی. نو دا مطلب دا کہ دا پیغمبر علیہ السلام دنیا نا پتلو بانے امت خوشحالی مناوئی او یو امتیم دا پیغمبر پا وفات بانے پا وفات سو خوشحالے نہ مناوئی. بہرحال نمائیت مند دو خبریں دان سر نوٹ کے نندہ تا صرف دو خبریں کون. یو دا پیغمبر علیہ السلام محبت دے، یو دا پیغمبر علیہ السلام اتباع دا. اللہ جل جلالہ دا کم آیات چا ستاسو مخیمات تلاوت کر دا سورت احزاب دیوشتم سپاری اخیری ہی صدا. اللہ جل شانہ فرمائی لقد کان لکم بے شک اشتتا صدا پارا اے امتیانو فی رسول اللہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ذات مبارک کی، دا پیغمبر علیہ السلام پا ذات کی، دا پیغمبر علیہ السلام پا زندگی کی تاسو دا پارا اشتا سشے اسوۃ حسنہ. دا زندگی تیرولو خکلی لار خکلی طریقہ تا دا پارا دا پیغمبر علیہ السلام دا محبتم طریقہ شتا، تا دا پارا دا پیغمبر علیہ السلام دا اتبام طریقہ شتا. یادو ساتے دا حضور علیہ السلام 1,24,000 صحابہ کرام دی، 1,24,000 صحابہ دی. دا دی طول صحابہ پزڑنو کی دا پیغمبر علیہ السلام محبت اغاو دا ہر صحابی پزڑ کی دا نبی علیہ السلام محبت شتا. لیکن بدی محبت کی ایک نمبر چچاتا ملو شوی دے نو اغا دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ایک نمبر محبت کی سیدنا ابو بکر دے رضی اللہ تعالی عنہ. پیغمبر علیہ السلام رنبی چکل وحی رالا نبوت ملو شو نو کلچ ابو بکر دا پتو لگے دا نو ابو بکر رضی اللہ عنہ بغیر دا چون چرانا، بغیر دا تپوسنا، بغیر دا دلیلنا دا نبی علیہ السلام تصدیقو کو پا نبی علیہ السلام ایمان روڑا. دلیل نغواری، ثبوت نغواری، اللہ پیغمبر بس ایمان نہ تباینا رنبی ایمان روڑ. نبی علیہ السلام متوزل فرمائے لیو اے ابو بکر
ما ته الله جل شانه حکم کوي زب مکه پریدم او مدینه ته هجرت کوم د دغه ورځې نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیہ السلام د حکم په انتظار کې تیار بوسه چې کله حکم راغی متوستوی دو سيزونه دي یو محبت ته یو اتباع ده نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دغه انتظار کې مکه کې بوسیږي او دغه وخت زما عزت مندو په داسې دور کې د پیغمبر علیه السلام مرګرتیا د پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړل دا ځان په خپل تکلیف او مشقت ته اچولو په خپل لاس باندې خپل ځان تکلیف کې اچولو نبی علیہ السلام د کله حکم ملو شه د هجرت نبی علیہ السلام سحر بانګونو نمخ کې ورغه ابو بکر ته دروازه وډه بولا چې څنګه دروازه وډه بیدا ابو بکر فوري راوته دروازه کوله وکړه اوس بانګونو مان دغه وخت عام خلک ودی نبی علیہ السلام ورته ابو بکر ویخ ویسا ود شوی نه ویسا وې الله پیغمبر کله نه چې تاسو ماته ویلی دي چې زبد مکی والو د ظلمونو نه مکه پرېدم مدینه ته هجرت کوم هغه وخت نه ما پزان د شپې خوب بند کړی چې څه پته لګی نبی علیہ السلام راشیو اسنه زه ودیم د شپې وتل عشق او محبت چې کوم خلق داوی کوي زما عشق دی او زما مینه ده نن خلق د نبی علیہ السلام د عشق په نوم باندې دنیا حاصلې زندگی د پیغمبر علیہ السلام د طریقې نه د سنتو نه مکمل خلاف او دعوا کوم د نبی علیہ السلام د عشق او د محبت عشق او محبت دیتا دواړه روان دي مزل کوي غار ثور ته ورسېدل برا خطلی په غر باندې حضور پاک صلی الله علیه وسلم لا سنم لګولې دي برخیږي غار ثور یو جی سے خبر کوله وځي چې کله غار ثور ته ختم پدې دور کې نو ډیر زیات سخت مزل له ډیر بر چړې د خطلی زړه واکه په جړا شو مې چې الله محبوبا ته پدې هغه سخت حالت کې د یری په حالت کې ته په دې غر باندې څنګه خته نبی له سلام با د خپو مبارک دا پنځه لګولې پورا خپه به نه لګولا پنځه او پلاسونو باندې نبی له سلام برختلو ابو بکر صدیق رضی الله ورته وی الله پیغمبر پنځه ولې نه لګوي پورا خپه ولې نه لګوي نبی له سلام ورته فرمایل ابو بکر پورا خپه ځکه نه لګوم چې اسنه زما د خپې چاپ جوړ شي او مکی والا به مونږ پسې ضروری خبره چې په تعاقب کې براوزی نو چې د خپې چاپ می جوړ نشي ابو بکر سوچ وکړ وی الله پیغمبر چې کله دا خطر شتا نو به تاسو مال را پشاشه پیغمبر علیه السلام ابو بکر لا پشاش او پشا باندې د الله پیغمبر غار ثور ته ورسول غار ثور نه بهر وې د الله محبوبا لکشان بار انتظار وکړه بهر انتظار کې زوردم دنا دا غار چې کم دی دا صفا کوما اسنه سو موزي سپکی ویني او تاسو ته تکلیف ملوش نبی رسول الله ټیک ابو بکر دنه لاړو غار چې کم دی کمیس ور سره او کپڑے ور سره پاګې باندې غار را صفا اوس ټول سړی دی غیر چا پیرا غار کې سړی دی نو خپل کمیس را واغشته او هغه اوښلولو او په یو سړی کې لګا ټوکړه کې خو یو سوړه پاتې شو هغه کې ابو بکر صدیق له کې ناستو وې الله محبوب دن را دی هغه کې ابو بکر صدیق له خپل پونده کې خو نبی رسول الله دن چراغه او ته د الله محبوبا تاسو ته تکلیف ملو شوی دی تاسو ستړي زبد خپو غزم او زما په خپه باندې تاسو سر ولګوي تاسو لګ آرام وکي سملې نبی له سامنے ټیک د دوړو جهان بادشاہ محبوب کائنات صلی الله علیه وسلم د ابو بکر پتون باندې سر اوله ګولو او ودشو سواخ بعد دن پغار کې مار دے او اگر هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه له پدې پوند باندې ټک ورک ابو بکر اوچی چلو اوس ال طرف یو طرف تا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عشق او محبت دی د نبی علیہ السلام محبت فضل کې پروت دی یو طرف تا د بدن درد او تکلیف دی حرکت نه کوي خوځینا ا درد پزان ته رہی اخیری در درد نه چکلا ډیر زیات تنگ شو نسترګونه اوخ خلاله سترګونه اوخ روان شوي او اوخ خلاله د محبوب کبریا صلی الله علیه وسلم په چهره انور باندې پریوتی د نبی له سلام په مخ مبارک باندې د ابو بکر اوخ کې پریوتی امه عزت مندو نن زم داوا کوم تاسو هم داوا کوي زما د پیغمبر علیه السلام سره مینه ده صحابه د نبی له سلام اتباع هم کړي د کامل درجه باندې اتباع خبر ډیر زیات وګړي او محبت دیتا وي تاسو ته پیمانی وای چې ستا یو ډیر محبوب بچی دی ستانه پیدا ستا بچی دی
نیازبین دې شل کاله بعد خدای درکړی دی او ستا په غېږ کې پروت دی اوده دی او تا مچې وچیچي تا مچې وچیچي مار پرېږده نا بچې به کم خوا لړه کې لکه پښتو کې خلک وایي چې په ملک دې راشي نو د کلي خیر غواړه چې په کلي دې راشي د کور خیر غواړه چې په کور دې راشي نو د ځان خیر غواړه د ځان خیر غواړه نو ستا نیازبین بچې تا سره غېږ کې پروت دی ته مچې وخوړې کم خوا به لړه لیکن دې خوا کمال عشق دی او دې تم لږ اندازه ولګوې دام لږ ذهن کې سوچ وکړې چې اوښ کې د چا دي او په چهره انور د چا پرېوتې ابوبکر نبی علیہ السلام سترګې وغړولې ورته یا ابا بکر ما یبکی کا ابوبکر ولې جاړې دا د جړا مقام خو نه دی ستا سر ستا په پتون باندې د رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم سر مبارک پروت دا سعادت دا خوش قسمتی چې د پیغمبر علیه السلام سر مبارک ستا په غېږ کې پروت دی او په دې حالت کې ته جاړې ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي الله پیغمبر کافی وخت شو ډیر وخت شو دې پوند باندې څه شي خوړلې ما زه حرکت مې نه کولو خوځېدم نه چې ازنه ستاسو خوب خراب شي تاسو په خوب کې فرق راشي لیکن زما د سترګې داسې وي چې زما د اوښ کې راغلې او اوښ کې ستاسو په چهره انور نبی علیہ السلام ورته فرمایل پونده دی خوا پونده ولا دی خوا کړه پیغمبر علیه السلام د قرآن صحیح ست تلاوت وکړه او خپل د خوري مبارک لاړې ای راواغشته او د ابوبکر په پونده ولګو سوچ کوي زما عزتمندو د حضور د خلی مبارک لاړې د ابوبکر په بدن باندې دا هغه مقام راغی چې کافران رااله د غار نګیر چا پیرا تو شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته فرمایي دا الله محبوبا مونږ بره کدا کافران لاندې وګوري خپوتا نو مونږ راخکارو الله قرآن نازل کا او وی فرمایل اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ان الله معنا اے ابو بکر غمجن کېږه ما څومره الله چې ما سره دی په دې غار کې اقمره الله تا سره دی ان الله معنا الله مونږ سره دی درې ورځې تېرې شوې خدا درې ورځې کمې وي دا کومه زندگی وا چې ابو عمر فاروق هو یو ځل راغی ابو بکر ته فرمایي ابو بکر ما سره یو سودا وکړه زما د ټول زندګۍ د اسلام ما چې په کوم ایمان راوړی دی او د ایمان نه دې وخته پورې ما څومره نیک اعمال کړي دي دا ټول ته والا او ستا د غار ثور درې شپې چې کوم تا د نبی علیہ السلام سره تېرې کړې وي دغه درې شپې مال راکړه زما جهادونه زما صدقې زما د اسلام دپاره چې ما څومره څه کړي دا ټول ته والا او ستا د زندګۍ صرف درې شپې د غار ثور دا مال راکړه ابوبکر صدیق رضی ته فرمایي عمر خو ته وې زما د الله په ذات قسمي کچري تمام دنیا تمام خلق ما سره سودا کول غواړي او ما ته د تمام انسانان د خپل زندګۍ ټول اعمال لا کوي زه د غار ثور یو سکند هم چاله نشم ورکولی غار نه وتل درې شپې تېرې شوې په لار روان دی نبی علیہ السلام دی او ابوبکر دی الله ابوبکر صدیق نه روان دی کله د نبی علیہ السلام نه مخ کله د نبی علیہ السلام نه شاته راوړي کله د نبی علیہ السلام ښي اړخ ته راشي کله د نبی علیہ السلام ګس اړخ ته راشي نبی علیہ السلام ګوري ابوبکر دا څه کې کله مخکې کله رستو کله یو اړخ ته کله بل اړخ ته دا ولې ابوبکر صدیق ورته فرمایي د الله محبوبه مخکې روان یم ړکې مې راشي چې هسې نه ستا په محبوب باندې د شا طرف نه څوک حمله وکړي نو زه شاته راوړم او چې شاته روان شم نو بیا ړکې راشي چې هسې نه په نبي علیہ السلام باندې څوک د ښي اړخ نه ګزار وکړي نو ښي اړخ ته واړم د شمع رسالت نه د پیغمبر علیه السلام د ذات اقدس نه پتنګ چې کوم دی غیر چاپېره تاویږي حتی کې چې مدینه منورې ته ورسېدل نو د مدینې انصارو پیغمبر علیه السلام خو مخکې د زیاتو خلکو ملاقات خو نه شوی څه کسان خو داسې وو چې هغوی راغلي پیغمبر علیه السلام سره ملاقات کړی هغوی نبي علیه السلام لیدلی خو څه انصار داسې وو چې هغوی نبي علیه السلام نه و لیدلی نو هغوی به راله او د ابوبکر صدیق رضی لاسونه به ونیول او ښکل بیا کړه او مرحبا اے د الله پیغمبره ستړي مشي به ابوبکر ته مخکې ووې ابوبکر به ورته ووې د الله پیغمبر دا دی زه مطلب دا چې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه حرکات سکنات شکل لباس دا ټول هغه د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم او په ډیزاین باندې جو کړو امتی تبا دا پتہ نه لګیدا چې دا ابوبکر دی او دا پیغمبر دی نن زما عزتمندو مونږ یو بار ربیع الاول باندې خوشحالي منو کو د نبی علیہ السلام سیرت خلکو ته علما بیان کی لیکن امت سکی پرون به اس کو ټچ موبایل پرون چې کم دی قسمو کته یا الله توبه د پیغمبر السلام په سنتو کې او په ګیره کې داسې او داسې لکیره پکې چې کم دی
د ګیرنا نخري جوړ کړی دي دا د پیغمبر اسلام امتی دي د فضل کې د نبی اسلام محبت دي دیبم وي ز اکثر د مجالس الله شم ګیره به خره ګیره بلندای او لګي ناب بوي د پیغمبر اسلام صفت بکئی احمد جان مولوی عبد الله پاک قبر دونو نه کې د پنځو یو عالم یو ځل سوختي اړه ته دعا وکړي کوم دې محفل هغه کې هغه بیان چراغ یو کس نه تونه وي او ګیره خره لوا وی کوز کې دا پیغمبر دشمن اته ګیره خره د پیغمبر صفت کوي کوزي کا دا د نات قابل نه دی نات د پیغمبر هغه سړی وي چې کوم سړی د پیغمبر اسلام نن زمونږ نات خوانانو ګور اکثر نات خوانان ګیره به خره دی ګیره به لنډي بس आवाज به کم دی راکیو ناتونه به دیو جن زمای مندو اللہ جل شانہ فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ دا پیغمبر پر زندگی کی دا امت پر نمونہ پرتا دا جشن عید میلاد النبی منعوا لیکن دا پیغمبر علیہ السلام طریقے اختیار کرا دا پیغمبر علیہ السلام محبت پڑا کے واچوا دا پیغمبر علیہ السلام دا سنت و اتباع کا انشاءاللہ مرگ سربا دا پیغمبر علیہ السلام پر زیارت پانے اور دا نبی بار بار با دا نبی علیہ السلام زیارت کے یاد ساتے خلک وی استاد جی وظیفه راکړي چې نبی رسول الله خوب کې د نبی رسول الله د خوب د لیدو لپاره بهترینه نسخه چې کوم دی د پیغمبر اسلام محبت دی او د